بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو زم ریحان چالاک او تاسو ګوره الیکټریک ورک ان پښتو ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې دنیا کې هر یو شی په پیمایش باندې دی او د هر یو شی د لپاره ځان له ټولز او اوزار دي چې په هغې باندې دا یو شی حیثیت مونږ معلومو لکه کوم مونږ وګورو مونږ چې بازار کې فروټ اخلو یا سبزی اخلو مطلب نو مونږ د کیلو یا د ګرام په حساب سره اخلو دغه شان کوم مونږ کپڑا اخلو د میټر یا د ګز په حساب باندې اخلو چې هغه ته سوي هغه ته میټریک سیستم او انګلیش سیستم پای کې بیا ځان له قسمونه دي هغه شانتي وي دغه شان د الیکټریکل او د الکترونیکس دا ناب ټول لپاره چې زموږ سره سدي میټر دي چې پای کې الټ میټر دي یعنی ډیجیټل میټر دي او انالاګ میټر دي چې دا غي په بنیاد باندې موږ سکو د الیکټریکل پیرامیټرز چې کوم دي د الیکټریکل میجرمنت پیرامیټرز یا الیکټریکل میجرمنت موږ کولای شو ها نو را به شو زموږ سره دا یو ډیجیټل میټر دی د یونټي کمپنۍ دی 33D پلس ماډل دی دیتا ډي ام ام وته هم وای اي وي او وته هم وای وي او ام وته هم وای او ډي وي او ام دا ورته هم وای د انوینشن یعنی د ایجاد په لحاظ سره کومنګ وای نو دا د امریکا یو ساينټیسټ چې دا غنوم دی ډونالد مکېډي په 1900 کې څه کړو ایجاد کړو مخکې چې کوم میټر راتلی نو هغه به سره راتلی هغه به انالاګ راتلی مطلب آستاني والا براتلی او زموږ سره داسې نه وي چې مطلب انالاګ دی کوز دا ډیجیټل میټر تاسو تخکاری په دې کې خو زموږ سره مختلف اپشن وی لکه مطلب ډي سي کرنٹ او اي سي ولټیج ډي سي ولټیج سرکټ کنټینیوټي یا لای ولټیج مطلب مختلف په هر یو میټر کې خپل خپل اپشن وی او موږ به څه کولای شو مطلب پیرامیټرز یا میجرمنت چې کوم دی هغه به کولای شو مخکې به دا شی نو مخکې به ځان الټ میټر بزان دراتلو امپیر میټر بزان دراتو او هم میټر بزان دراتو مختلف ځان لبراتل وسی شه دا ټول پیرامیټرز چې کوم دی دا یو میټر تر یو ځای کړی دي خو ډیجیټل او انالاګ میټر چې کوم دی لکه ډیجیټل چې کوم دی زموږ سره انسو والا میټر دي او انالاګ چې کوم میټر دي نو هغه زموږ سره سدي زموږ سره سوی ولا ستنی ولا میټر دي ها نو کومنګ راشو د میجرمنت پیرامیټر په لحاظ سره پدې کې زموږ سره واپشن دي چې پای کې زموږ سره د څه کولای شي د دې میټر کار څومره پورې دی څه کولای شي میجرینګ لیکولای شي نو دغه زموږ سره و اپشن دي چې پای کې زموږ سره اي سي ولټیج ډي سي ولټیج ډي سي کرنٹ ريزिस्टنس او سرکټ کنټینیوټي لای ولټیج او ډایوډ دا اپشن چې کوم دی دا موږ له دا میټر څخه کولای شي دا موږ له تر سره کولای شي او د دې په مدد سره موږ دغه پیرامیټرز چې کوم دی دغه میجرمنت کولای شو نو راځي تاسو ته پرته د دې په اړه کې نور معلومات درکاو ها نو ملګرو دا زموږ سره یو میټر دی چې تاسو ته ښکاري دا یونټي میټر دی 33D پلس ماډل دی دلته لیکلي دي NCV او دلته لیکلي سي یونټي دا زموږ سره یو ماډل دی په دې کې سړي دوه بټنې دي پکې یو پکې سلیکټر سوئچ دی دا به موږ په دریو حصو باندې تقسیم کو یو زموږ سره څه شی دی اولنې چې کوم دی کنیکټر ایریا یا کنیکشن ایریا وته هم موږ وایو شو بیا چې کوم دی زموږ سره څه شی دی سلیکشن ایریا دا دویم څه شی دی سلیکشن ایریا او بیا دریم چې کوم دی نو زموږ سره څه شی دی ډسپلی ایریا دا خراب شو ګورئ دلته تاسو ګورئ دا بټن دا او دا بټن د زموږ سره پکې څه دوه بټنې شوي او یو پکې دا څه شی دی دا سلیکشن ایریا دا چې موږ دې ته سوایو موږ دې ته بټن وته هم وایو او سلیکټر سوئچ وته هم وایو دا زموږ سره یو دوه فرابس دي او د دې ویډیو په د دې میټر په اړه کې ما الریډي یو ویډیو جوړ کړی کو تاسو هغه نه کتلی لاړ شي هغه زما په چینل باندې پرته دا هغه تاسو ګورئ زموږ سره همیشه سي دوه پراپس یو کامن وي او یو سوي یو دغه وي دا سور وي یعنی مطلب یو ماینس وي او یو پلس وي نو دلته لیکلي دي تاسو د سی او ام مطلب کامن دا کامن به همیشه نه وي دا په دې کې پروتي او دا یو چې کوم دی دلته تاسو لیکلي ډایوډ کنټینیوټي او هم دا سمبل دي او وی امپیر او وی نینو امپیر چې کوم دی هغه بیا خپل کیانی دی هغه ور کړی دي نو دا به تاسو کوي دا په دې کې تاسو ور کوي ها کو چرته تاسو مطلب دا دی دلته امپیر ور کړی کو چرته تاسو 10 امپیر چې کوي مطلب امپیر سیوا چې کوي نو دا پراپس نه دا کنیکټر دا به تاسو را لري کوي او سمپلی ویسه کوي په دې 10 میکسیمم چې لیکلي په دې کې ویسه کوي ولګوي مونږ وسې چل کو مونږ به دا واپس هغه زوړ ځګي ته راوړو او په دې کې به ولګو زموږ سره اولنې شی دی اولنې دلته تاسو ته ښکاري د زموږ سره څه شی دی 200 ملي ولټ بیا پسې 2000 ملي ولټ او دا بیا چې تاسو ته کم ښکاري دا 20 ولټیج
نو دا څه شی دی دا زموږ سره څه دی ولټیج دی دلته تاسو ته ورکړي دي ګورئ ښه دلته تاسو یې نه دلته وی ورکړی دی بیا داسې نشان ورکړی دا سمبل دی د څه شي د ډي سي ولټیج دا زموږ سره څه دی سمبل دی زه تاسو دلته لیکم چې بیا تاسو ته یادي درته ګوره اول دلته څه وکړو راځو سمبل دا زموږ سره څه ورکړي سمبل یې ورکړي دي نو دلته زموږ سره اولنی سمبل څه دی دا د ډي سي دی دلته یې ورکړی دی څه شی داسې دغې ورکړی دی کرل او بیا یې لاندې ټکي ورکړي دا څه شی دی زموږ سره دا زموږ سره ډي سي ولټیج دی ډي سي څه شی دی دا زموږ سره ولټیج دا زموږ سره ظاهري ډي سي ولټیج خو بیا یې دلته ورکړي دي دا داسې نشان غوندې که ورکړی د ای سي نو دا زموږ سره څه شی دی دا نشان دا اے سی ولټیج دی څه شی دی اے سی لکه مطلب دا چې کوم دی دا رینجونه دي چې مطلب د دې ځای نه وال د دې ځای پورې څه کولی شي دا رینج بیا دلته لیکلي ان سی وي مطلب څه شی دی دا زموږ سره یو اپشن په دې میټر کې راغلی په ځینو میټرو کې او په ځینو کې نه دا چې زموږ سره کم د 33 ډي پلس ماډل دی دا په دې کې شته دی نو موږ به ورته دلته څه ولیکو ولټیج ولټیج په دې باندې موږ سیشل کولی شو لای ولټیج په موږ څه کولی شو چې کولی شو مطلب موږ ته بیا د دې پته لګي چې مطلب ولټیج شته په بجلی کې او که نه چې کله موږ دې اپشن ته راوړو که نه او داسې په دغه کې بجلی تار ته یې نږدې کړو نو په هغې کې چې کوم ولټیج تېرېږي نو موږ ته دا اواز راکوي موږ ته پته لګي چې څه چل دی په دې کې بجلي تېرېږي ښه بیا دلته څه شی ورکړی بیا ا ورکړی بیا دغه نشان ورکړی دی نو دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره امپیر دی دا زموږ سره څه دی امپیر شو کوي ښه بیا یې دلته ورکړي دي دلته یې ورکړي زموږ سره دا څه دی داسې نشان یې ورکړی دی ورو ورو سیوا کوي دا زموږ سره څه دی کنټینیوټي ده دا زموږ سره څه دی کنټینیوټي بیا یې داسې نشان ورکړی دی ګورئ ورته ښایي د بوډۍ زامنو دا زموږ سره ډایوډ شو کوي څه شی دا زموږ سره ډایوډ دا زموږ سره ډایوډ موډ دی بیا یې دلته ورکړی دی داسې نشان یې ورکړی دی دا زموږ سره اوهم یعنی ريزسټر دا ایکایانې دي ښه لکه ګوره ورته دا زموږ سره څه شی دی امپیر دی نو د امپیر څه شی دی دا د کرنټ ایکایي ده دقه شانتي دا زموږ سره اوهم دی نو اوهم څه شی دی دا ريزسټنس څه دی یو ایکایي ده نو دلته موږ څه شی ولیکو ريزسټنس دا زموږ سره څه شو ريزسټنس شو ښه نو زه اوس تاسو بیا لږ سمپلي پوهه کوم ګورئ ښه دلته ما ته وګورئ دلته یې څه ورکړي دي دغه نشان یې ورکړی دی نو دغه زموږ سره څه ظاهروي دا زموږ سره ډي سي ولټیج ظاهروي دلته دا نشان ورکړی دا زموږ سره اے سی ولټیج دلته یې لیکلي ان سی وي دا زموږ سره څه کوي دا زموږ سره لایو ولټیج چې کوم دی په سرکټ کې تېرېږي یا په تار کې تېرېږي نو موږ پرې څه کولی شو معلومولی شو دلته دا دغه شان نشان ورکړی ډایرکټ او بیا دلته ټاکي کړي دا زموږ سره څه چل کوي امپیر شو کوي دا د امپیر څه شی دی دغه نښانې دي دلته بیا زموږ سره څه دي کنټینیوټي ده دا داسې نشانونه یې ورکړي دا کنټینیوټي ده او دا ډایوډ دی بیا یې څه ورکړي دي دلته رجسټر ورکړی مطلب 200 دی بیا 2000 دی بیا 20 کې دی بیا 200 کې دی 20 میگا اوهم مطلب دا څه شی دی په دې باندې مونږ رجسټر یې دغه شان چک کولی شو دا پکې زموږ سره څه دی دا پکې زموږ سره د هولډ بټن ده لکه مطلب هسې یو ویډیو راشي که نه نو هغه پې تاسو څه کولی شئ هغه پې تاسو داسې هولډ کوئ لکه دا په څه شوه په ځای باندې ودرېده نو دا به نه خوځي راخوځي پوه شوئ نو چې کله زه ده ووهم چې کله بل اپشن ته واړم بیا به څه کېږي خوځي به دغه شان که تاسو وینئ دلته زموږ سره کنټینیوټي ده چې دا دوه تارونه زه یو بل له وروړم نو ګورئ ښه دا به اواز وکړي نو دا څه شی شوه دا زموږ سره کنټینیوټي شوه د سرکټ یا د تار چې کومه دی مونږ به کنټینیوټي معلومولی شو بیا دا چې زه ووهم دا هولډ تاسو چې ما څنګه ووي دا زموږ سره دوه کاره کوي یو زموږ سره سلیکشن کوي سلیکشن دلته یې لیکلی سیل اس
او بیا ای ورکړه بیا ال ورکړه مطلب سلیکشن په موږ څه کولی شو لکه د کنټینیویټي دا چې زه ووهم دا به څه شي ډایوډ موډ ته به واوړي دلته به تاسو ته نشان هم ښکاري دغه د ډایوډ نشان دی او دا زموږ سره چې هو د کنټینیویټي د او هم چې کوم دی نشان یې ورکو ښه دغه شانتي زموږ سره دا سری دا زموږ سره تاسو ته ما دا نور اپشن وي دا زموږ سره امپیر دی د ډي سي دا اي سي ولټیج دی او دا ډي سي ولټیج دی او دا پرې باندې څه کېږي اپ کېږي دلته دا یو بټن چې کوم دا پکې د رڼا لپاره لکه ګور تاسو ته ښکاري زه دا سوتنی سم ګور اوس تیاره شو دغه شان تاسو په تیاره کې کار کوئ که نه دا بټن سمپلی پریس کوئ نو دا زموږ سره څه شي په رڼا کې به کار کوي بیا مې درته ووایي ګوره دلته زموږ سره سري دلته چې کله تاسو 10 امپیر کرنټ چیک کوئ نو دلته تاسو لیکلی میکزیمم 10 امپیر څه شي کرنټ دا به څه کېږي دا چې کله تاسو په دې کې کېږدئ نو تاسو څه کولی شئ په دې باندې دا کرنټ چیک کولی شئ ښه نو ملګرو ګورئ دلته زه تاسو ته یو دوه خبرې نورې هم کول غواړم دې خو ګورئ دلته یې لیکلي دي څه پیوز او بیا یې لیکلی 200 او ا او بیا یې ام لیکلی بیا ا لیکلی بیا میکس او بیا سی ا ټي لیکلی مطلب دا دی که دا پراپس نه دي لکه دلته خو زموږ سره کامن دی که نه دلته زموږ سره سرې پلس دی دلته زموږ سره تور تاري دلته سور تاري نو دا څه شی دی د دې بیس پورې زموږ سره څه شي د دې 200 پورې دا زموږ سره څه چل کولی شي 200 میلی امپیر پورې دا زموږ سره چې کولی شي که د دې نه پې تاسو 1 امپیر چیک کو په دې پراپس کې نو دا به څه کېږي دا به پیوز کېږي دننه یو پیوز لګېدلی په دې کې نو هغه به څه چل کېږي هغه به سوځي او زموږ سره بلاسټ کېږي ښه بیا دلته لیکلی نو چې کله اوس زموږ د 200 میلی امپیر نه 1 امپیر مونږ اوس چیک کوو نو دا پراپس نه دی دا به سمپلي راوالو لکه دا زموږ سره په دې کې لګېدلی که دا به سمپلي راوالو په دې کې به یې ولګو خو دا هم تا ته وایي چې کله تاسو مطلب په دې کې هم دا پراپس وي نو دې خو وګورئ دا به څه چل کوئ دا به تاسو د دغه نه سیوا نږدئ مطلب دا دی د 250 میکس چې کومه دی دلته تاسو ته لیکلي چې د 10 سیکنډ نه به په سیوا تاسو څه کوئ کرنټ نه چیک کوئ که تاسو پې چیک کوئ نو دا به څه چل کوي دا به زموږ سره پیوز کېږي او دا به زموږ سره څه چل کېږي دغه پیوز به هم خرابوي او دا به زموږ سره بیا دننه به ورته بیا د پیوز بدلولو ضرورت وي نو زه امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي په راروانه ویډیو کې به بیا زه تاسو ته په دې باندې ټرانزسټري رزسټري ډایوډي او کنټینیویټي دغه مختلف چې کوم شیزونه دي هغه به زه تاسو ته وښایم نو ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ ما ریحان چالاک له اجازت راکړئ په لوی الله مسوارم د الله پامان